ماموریت اطفایه در ولسوالی مقر غزنی به فعالیت آغاز کرد. مسئولین میگویند مقر یکی از ولسوالی‌های دوردست غزنی بوده که بازار وسیع دارد. به همین منظور گاه آتش سوزی به میان آمده که فعال کردن اداره مهار آتش سوزی را مهم می‌دانند. یاد ولسوالی په خپل دغه کې یو غټ بازار لري، ګڼ شمېر مارکیټونه او په شاوخوا د 40 تیلو پمپونو لري او د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو باندې موږ الحمدلله په دې وتوانېدو چې په یاد ولسوالۍ کې یو دنه د اطفایې یا وروژنې امریت فعال کړو. موږ ته 2.5 میاشتې ښه تعلیم راکړی دی او په هر څه یې پوه کړي یو انشاءالله، او موږ په کلکه سره د دې ولس خدمت کوو شپه او ورځ. در همین حال باشندگان این ولسوالی این اقدام حکومت را می‌ستایند. د امارت له مسؤلینو مننه کوو چې موږ ته د اطفایې بخش فعاله کړو. تر دې مخکې دلته خلکو ته ډېر خسارات رسېدو ځکه په بیلچه او په سطل باندې دغه اور نه مهارېدلو. تقریبا په دا نږدې 2 ورځې مخکې یا 1 ورځ مخکې زموږ په کلي کې په صدیقخیلو کې یو کور اور واخیستل. په ډېر نږدې وخت کې دوی ځان ورته راورسول او هغه اور یې کنټرول کړ، هغه کور یې له خساراتو څخه بچ کړ. مسئولین اطفایه در ولسوالی مقر غزنی اطمینان می‌دهند که در این ولسوالی به مهار کردن آتش سوزی ها رسیدگی خواهند کرد و از مردم می‌خواهند به خاطر جلوگیری از همچو حادثات با آنان همکار باشند.